څوک چې مریض وي او د مرض حال خطرناک وي نو د دغه نه تعبیر په مړی کړی د لقینو موتاکم. مړی ته خو تلقین نه کیږي، مړی نه معنا قریب الموت. یو سړی چې د ذلقدن حال نږدې ده تاسې تلقین د کلمې ورته کوي. تلقین د کلمې دا معنا د د وړاندې کلمه شریفه په زوره ووایي چې د ده مور پام شي. لا اله الا الله وي وایي که اشهد ان لا اله الا الله وي که اللهم رفیق الاعلا وي. هر هغه الفاظ چې دلالت په وحدت دانیت الله تعالی باندې کوي، د عقیده د اسلام باندې کوي، داسې کلمات ورته ووایه چې د ده دغه ته ورپام شي. و چې ورپام یې شو یو وارې دم کلمه وویلې نورې ذاتې مه تنګویه، بار بار یې مه ورته ویایه. من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. پرېږدئ خو ګورې په تلقین کې به داسې نه ورته چې دا ووایه کلمه ووایه. وایي هغه کله مریض د مرض د وجې نه په عذاب وي ته ورته کلمه وي هغه یې نه ویم خو خراب دې کړو. تلقین دا معنی ته یې ورته تېروه د ځانه سره چې ده ورپام شي، خو چې ده پام شو وی ویلې نو نورې ذاتې بیا دواري کومه کله خو مریض دغه ډېره خبرو نه هم په عذابېږي، که په زوره ذکر وي د هغه نه هم په عذابېږي، نو په عذابول به نه کوئ. دا تلقین هم مستحبه طریقه ده. دوم داسې چاته چې ورغلی چې هغه قریب الموت ته دعا ورته وکړه، چې مړ شو دعا ورته وکړه، ګناه یې مه یادوه. ته چې دعا ورته کې ملایکې امین ویي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره نکاح وه او د هغه نه 3 اولاده پیدا وو، چې مشر دا سلمه و بل عمر و بل زینب و چې بیا د نبي علیه السلام په کور کې لوی شوه، چې د هغې مېړه مړ شو نبي علیه السلام ته یې وویلې، ده ورته وویلې دعا وکړه خدای ده ته مغفرت وکړي ما ته یې مغفرت وکړي. یو دا دعا. دوم خدای د ده په عوض کې ما ته نیک عوض راکړي. وایي الله تعالی هغه دعا په برکت د ابو سلمه رضی الله عنه په ځای ما ته نکاح د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره نصیب کړه. نو دعا هم ورته کوي هغه قریب الموت ته که مړ شو دعا پسې کوي. ساعت مه بیانوئ، ملایکې دې تاسې په دعا امین وي.